ډیر خلک دا وایي چې مونږ کوشش کوو چې په خپل زندګۍ کې او په خپل دین کې کامیاب شو، خو نه کامیابېږو او د کامیابۍ طرف ته نه روانېږو. دا څه وجه ده؟ محترمو، که چیرته ته غواړې چې په دین کې هم او په دنیا کې هم کامیاب شخصیت جوړ شي، نو په ځان کې یو قرآني قاعده تطبیق کړه. دا قاعده الله رب العالمین په قرآن کریم کې په دوه ځایه کې ذکر کړی، یو په سورة انفال کې او بل په سورة راحت کې. الله رب العالمین فرمای: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وی الله رب العالمین د یو قوم حالت او د یو شخص یو کس حالت تر هغه پورې نه بدلوي تر څو پورې چې په دې کې خپله تغییر نه راغلی او ځان یې خپله نه بدل کړی. نو که چیرته ته غواړې چې د مشکلاتو نه راوځې او یا دې په قوم کې، په ملک کې، په معاشره کې او په مجتمع کې تغییر راشي، د یېرې او د خوف او د بدامنۍ طرف نه د امن طرف ته لاړ شي او په دین کې هم کامیاب او په دنیا کې هم کامیاب، نو په ځان کې تغییر راوله او په ځان کې تبدیل راوله. په خپله ستا حالت بدلیږي او الله رب العالمین یې بدلی. او تغییر چې دی، دا علما کرام فرمایي چې په 5 شیونو باندې راځي. که دا 5 شیونه ته بدل کې، نو ته به نوی سړی شې او داسې به شې لکه دنیا ته چې نوی انسان راغلی. او که دا 5 شیونه ته بدل نه کې، نو په دې پوه شه چې ته کامیابي په خپل زندګۍ کې نه غواړې. اول هغه شی چې ته باید بدل کې، هغه ته وایي القناعات، یا په بله اصطلاح سره العقائد. ټول مثلا په دیني لحاظ سره ټول هغه عقیدې چې ته د قرآن او سنت خلاف لرې، هغه بدلې که. خپل د عقیدې مراجعه وکه. هر هغه فکر او سوچ او هر هغه عقیده چې د قرآن او د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خلاف، هغه بدله که. که چیرته هغه بدله کې، نو ته خپله د کامیابۍ طرف ته په دین کې روانېږي. او که د عقیده بدله نه کې او سمه یې نه کې او په قرآن او حدیث یې برابره نه کې، نو په دې پوه شه چې ته هیڅ کله کامیابي نشي حاصلولی. او دا ځکه چې عقیده اصل دی، اساس دی. چې اساس دی صحیح نه یې، بیا چې څومره چتونه او دیوالونه ورباندې جوړی، هغه کمزوري او هغه راولېږي. وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. په دنیوي لحاظ سره هم که چیرته ته کامیابي غواړې، ټول هغه افکار بدل که چې هغه ستا او د کامیابۍ په منځ کې رکاوټ دی. لکه مثال طور زه به دا یو مثال درکړم، که نه د دې ډېر زیات مثالونه شته. د ډېرو خلکو دا عقیده او سوچ او فکر جوړ شوی دی او په هغې کې قناعت ته رسېدلي، که چیرته زموږ سره پیسې وي، نو موږ په زندګۍ کې کامیابېدلی شو، او که پیسې نه وي، موږ هیڅ کار نشو کولی. دا د ډېرو خلکو نن سبا یو قناعت او سوچ او فکر ګرځېدلی. خو محترمو، دا سوچ او فکر بالکل غلط دی. صحیح ده، پیسې چې دی دا د انسان سره تعاون او کومک کوي، خو دا نه ده چې تا د کامیابۍ طرف ته روان کړي او ستا نه کامیاب انسان جوړ کړي. دا هیڅ کله نشي کېدلی. که چیرته په پیسو وایه، نو اوس به د امریکې صدر بیل ګیټس وایي، ځکه هغه په دنیا کې اول نمبر مالداره دی. او که چیرته په پیسو وایه، نو اوس به د محمد صلی الله علیه وسلم نه رانیولې، بیا چې په اسلامي تاریخ کې څومره د کامیاب خلک تیر شوي، دا به یو په خپل زندګۍ کې نوی کامیاب شوی. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې په موږ باندې به یوه میاشت راله، بله میاشت راله، بله میاشت به راله، او زموږ په کور کې به اور بل نه شو. کامیابي چې دی، دا انسان ته په همت، په اراده، په قوت، په جد و جهد او په کوشش باندې راځي. کله چې تا کې همت، هم پیسې راځي، هم کامیابي راځي، هم هر شی برابرېږي. که همت در پکې نه و، هیڅ کار نه کېږي. د دې وجې نه ډېر مالداره خلک د دې دنیا نه داسې لاړ شي، هیڅ کامیابي خپل په زندګۍ کې حاصله نه کړي. د دې نه علاوه چې یو کور جوړ کړي، یو ګاډی واخلي، یو څه کسان وپېژني او یو څه په حاشیې په دنیا کې وکړي، او نه په جنت کې ځان دپاره یو غټ مقام وګټي، او نه په دې دنیا کې یو داسې کار وکړي چې په هغه باندې ملک، معاشرې او دین ته فایده ورسېږي. دا یوه خبره. دویم هغه شی چې ته باید بدل کې په ځان کې، هغه ته وایي الاهتمامات. خپل اهتمام بدل که. ته چې د کم شي ډېر اهتمام کوې، هغه بدل که. او ته څنګه ځان پېژندلی شي زه د دې شي ډېر اهتمام کوم؟ په 3 شیونو باندې. اول، کله چې ته وده کېږې، ته د کم شي سوچ کوې. او کله چې د خوب نه راپاڅې، د کم شي سوچ کوې. او کله چې یوازې شې، څوک نه یې در سره، نو د کم شي فکر کوې. په دې 3 وختونو کې انسان د هغه شي سوچ کوي چې په کم شي باندې ستا ډېر اهتمامي.
نو که چیرته ستا اهتمام په یو کمزوري شي باندې و او په داسې شي باندې و چې هغه تا ته په زندګۍ کې کامیابي نشي درکولی، نو په دې پوه شه چې زه کمزوره انسان یم او زه هیڅکله کامیابه کېدلی نشم. لکه نن سبا د ډېرو ځوانانو سوچ او فکر او اهتمام په کرکټ باندې دی، مثلا یا په فوټبال باندې دی، یا په ګیمونو باندې دی، یا په الکانو او جنکو باندې دی، یا په داسې شیونو باندې چې هغه په زندګۍ کې هیڅ فایده نه لري. دې ته اهتمام ورکوي او دا یې د خپل روزمره او 24 غنټو خپل عادت ګرځولی. دا شیونه پرېږده او یو داسې سوچ او فکر او اهتمام شروع کړه چې هغه تا ته فایده رسوي، لکه کتاب ولوله، قرآن کریم تلاوت وکړه، د دین خدمت وکړه، د ملک خدمت وکړه، د معاشرې خدمت وکړه، په خپله کامیاب سړی جوړیږي. دریم هغه شی چې ته یې باید بدل کې، هغه ته وایي العادات. خپل عادتونه بدل که، د روزمره کم روټین چې ستا دی هغه بدل که. ډېر خوب مه کوه، ډېر د ملګرو سره مه پاڅه راپاڅه، د هغوی سره هغه ملګرو سره خاص کر چې هغه تا ته هېڅ فایده نه رسوي، هغو سره مه کښېنه، بازار ته ډېر مه ځه. خپل وخت په هغه شیونو کې مصرف که په کوم شیونو کې چې تا ته فایده او تا ته ترقي درکوي. کتاب وایه، حفظ کوه، د قرآن کریم تلاوت کوه، ورسره راتېر شه، د علماو سره تعلقات جوړوه. دا شیونه چې په خپل عادتونو کې راولې، په خپله ته کامیاب سړی جوړیږي. څلورم هغه شی چې ته باید بدل کې، هغه ته وایي العلاقات. خپل ملګري بدل که. هیڅ کله د هغه ملګري سره مه کښېنه چې هغه د همت والا نه یو، هغه کمزوره انسان او هغه تا داسې طرف ته روانوي چې هغه ستا زندگی خرابېږي. او دا قاعده ده، کله چې ته د یو چا سره کښېنې ضرور به د هغه په خوی باندې کېږي. که د نشهیي سره کښېناستې نشهیي کېږي به، او که د یو عالم سره کښېناستې عالم به درنه جوړوي. کم از کم به دا درنه جوړ شي چې د قرآن او د سنت سره به محبت لري. که چیرته تاجر سره کښېناستې تاجر به درنه جوړیږي. نو وګوره په هر فیلډ کې که ته یې، که په دین کې او که په دنیا کې، د هغه چا سره کښېنه چې هغه په دې خپل فیلډ کې کامیاب وي، د هغه سره تعلق جوړ کړه، هغه دې په خپله په صحیح لار باندې روانوي. او پنځم هغه شی چې ته یې باید په خپل ځان کې بدل کې او د هغه سره ته بدلیږي، هغه ته وایي القدوات. خپل قائد بدل که، قائدین بدل که. که چیرته ستا قائدین او ته چې په چا پسې اقتدا کوې دا خلک کمزوري وو، نو په دې پوه شه چې ته هېڅکله کامیابي نشي حاصلولی. یا داسې خلک وو چې د هغوی اتباع او د هغوی ته چکچکې کول او په هغوی پسې ورتګ تا ته هېڅ فایده نه رسوي، نه په دین کې او نه په دنیا کې. نو په دې پوه شه چې ته په خپل زندګۍ کې کامیابي نشي حاصلولی. لکه مثال طور یو مثال به درکړم. نن سبا ډېر خلک وایي زموږ ملي اتلان چې دی دا کرکټران دي. صحیح د کرکټ چې دی دا یو لوبه ده، یو گیم دی، دا موږ نه وایو چې حرام دی یا داسې دی یا داسې دی، خو کرکټ قوم ته، ملک ته، معاشرې ته ترقي نه راوړي. ترقي چې دا هغه یې استاز راوړي، هغه یې تعلیم راوړي، هغه یې سکول یا مکتب راوړي، هغه یې یونیورسټي یا پوهنتون راوړي. دا شیونه ترقي ملک ته راوړي. صحیح اقتصاد یې راوړي. دا خلک راوړي. کرکټران دا شی نه راوړي، هغوی یو څو ورځې یو څه لږ خوشحالي ملک ته راوړي. نو که چېرته ستا ملي اتل او ستا قائد کرکټر وو یا فوټبالر وو یا یو بل گیم والا وو یا یو هیرو وو یا یو پسې راتېر شه یو فنکار وو، نو په دې پوه شه چې زه په زندګۍ کې ناکام سړی یم او زه نه کامیابېږم. خپل قائد داسې سړی وټاکه چې هغه عالم وي، هغه ښه استاز وي، هغه ښه دانشور وي، هغه په دې زندګۍ کې امت ته، خپل ملک ته، خپل معاشرې ته، خپل دین ته خدمت کړی. داسې سړی قائد وټاکه، په خپله ته په هغه پسې روانېږي او په خپله کامیابېږي. نو محترمو دا 5 شیونه بدل کړئ، په خپله بدلېږي او په خپله د مشکلات هم حل کېږي، که اقتصادي حالات مشکلات یې، که دیني مشکلات یې، که هر